تمام علماء متقدمین و متاخرین مفسرین و محدثین په دې باندې متفق دي چې د رسول الله په ټولو معجزو کې لویه معجزه دا قرآن مجید ده. دا به تر قیامته پورې په روی زمین باندې دغسې موجود وي او د دنیا تمام طاقتونه که جمع شي انس و جن د دې کتاب یو زور به زیر نه کړي او د زیر نه به زور جوړ نه کړي او نه به د شد نه مد جوړ کړي. او دا مونږ وکته چې قرآن مجید سره د دومره د اسلام د دشمنانو باوجود امقسی زنده و تابنده ده او کافران د دې اعتراف کوي، عیسایان دي که یهود دي که هندوان او سکان دي د دې اعتراف کوي چې د دې آسمان نه لاندې او په کره ارضي باندې که یو آسمانی کتاب په اصلي صورت کې موجود دی نو هغه دا قرآن مجید دی. دهلی کې یو ځل مختلفو پارټو اجتماع و ګاندھی او نهرو او دا لوی خلق موجودو. آغاز د هغې مولانا ابوالکلام آزادو کو یو قاري ته ووایي چې ته د قرآن پاک د یو څو آیاتونو تلاوت وکړه. ہندوان غصہ شو کہ مولانا آپ نے ظلم کر دی اور نور اگوے نہیں تمہاری بھی باری آ جائے گی. خیر بہترین قرات کے قاریوں کو چھپا ہندوان میں مسارو بیاوی اس پا دا گاندھی جی یا دا نہرو دا طرف نسو ہندو دا خپل وید یو سو آیاتون ہوئی چھاپیرہ قتل چاہتا دا وید آیاتون یادو فبوہت الذی کفر لیسکانو کی کچرتا دا گرن تلاوتو کی ټول د قصی او کچاته د انجیل او د زبور آیاتونه یاد نو پته ولګي د خلکو ته چې واقعي قرآن یو کتاب دی چې هغه د خلکو په سینو کې محفوظ دی. جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرمی. د نورو پیغمبرانو سره د هغې معجزې هم لاړې. هغه تورات چې په حضرت موسی علیہ السلام په کوه تور نازلو یهودو سره نشته. هغه انجیل چې په حضرت عیسی علیہ السلام نازلو هغه د عیسایانو سره نشته، نه زبور او نه هغه آسماني صحیفې. یو قرآن پاک ته چې ننم په دنیا کې وای د 90 لاکھ نه زیات حافظان موجود دي د قرآن، بلکہ کروڑ ترسی د دې حافظان. او دې زمانه کې خو پورا هغه نور اعجاز سرګن شو. طاقتونو حکومتونو دا کوشش کوي چې دا مدرسې کمی کې او دبادب لګیا دی مدرسې زیاتیږي. هر جماعت کې که اسم نه د طالبانو د حفظ مدرسه خوشته کنو لګیا دی جوړیږي. نو قرآن مجید د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه ده. معجزه دی ته وایي چې تمامه دنیا جمع شي د هغې نظیر نشي راړی. نور دی کائنات را جمع که داسې بل نور دی جوړ کي، دغه رنګې سپوږمۍ دی جوړه کي. رسول الله مبارک یو ځل ناستو نو ابو جهل د بار نه واړه کاڼي لاسو کې نیولو چې نن ډېره لویه کارنامه کوم. رسول الله مبارک ته موټی داسې کو وایه که پیغمبري دي کې څه دي؟ رسول الله مبارک وی دا خو معمولی خبره ده، ستا په لاسو کې چې کوم شی دی کاغه د ما پیغمبري مني بیا بسی. نو کاڼو مګه معلومي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو جهل ویریدو چې دا ما سوچت کړي خصات خورنګ زیړو خو چې بیا وینه پکې رااله ویره ډېر لوی جادوګري په کاڼو دیم جادو چلیږي. پکار دا و ایمان راړلی وی. کافران رسول الله مبارک ته وایي که ته پیغمبري سپوږمۍ ته اشاره وکړو دوه ځایه که رسول الله مګه مال اشاره کوي. یو ټوټه ښکته راله او بله بره لاړه لکه د بخاري او د احادیثو کتابونو کې راځي او دا تمام عالم توره تیاره شوه. بیا رسول الله مبارک اشاره کوي د سپوږمۍ دواړه ټوټې یو ځای کېږي. بیا کافران رسول الله مبارک ته وایي چې جادو خو دې په آسمانونو په نورو سپوږمۍ خوی بدره بهانه بسیار. طالبان وایي خوی بدره
بهانه بسیار. یو طالب اسی دکان تو سودا مودانا لی الکه دا کپڑا راوالا یاره د دې ګل نه ری دی ا دکاندار غریبی کی دی دا یاره د دې زمکه کمزوري ده 300 تانه ورته د باندې معنی کوي دا داسې زیاره بیا بچر تراشو کوي کپڑے در سر رالی علی نه خوندلی دې ته وای خوې بدرا بهانه بسیار. نو په هر مرحله کافرانو بر رسول الله مبارک ته دغه تانه ورکا، حالانکه د مالی بار بادشاہ په دې موجوده باندې مسلمان شوی د تاریخ فرشتہ. علماء ته د دې تاریخ قتل ډیر مفید دی، بهترین تاریخ دی. تاریخ فرشتہ غلی کی چې د رسول الله په زمانه کې چې کوم د مالی بار بادشاہو په دې موجوده مسلمان شوی دی. دې قتل چې د سپوږمۍ دوه ټوټې شوې او دواړه غایب شوې او دا عالم توره تیاره شوه، بیا لږ ساعت پس هغه دواړه ټوټې را یوځای شوې او بیا رڼا شوه. نو مالی بار ته به چې د مختلفو ملکونو نه تجارتي قافلې راتلې، نو د ترجمان په ذریعه به د هغوی نه تپوس کولو چې ستاسو وطن کې څه نوی کار شوی دی. خلکو یې نه ده شوی. قدرتي د عربو یو تجارتي قافله تللې وه، ترجمان په ذریعه د هغوی نه تپوس وشو. قافلې وی او زموږ وطن کې یو سړی دی د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، هغه د نبوت دعوه کړې ده. خلکو د هغه نه د دلیل تپوس وکړو که ته پیغمبر یې دا سپوږمۍ دوه ځایه که. هغه سپوږمۍ ته اشاره وکړه او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه. د مالی بار بادشاه ووی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا معجزه ما په خپله کتلې ده، د په ایمان راړم. ډېرې قافلې په دې معجزې باندې مسلمانې شوي وي. نو معجزه هغې ته وایي چې هغه د پیغمبر په صداقت باندې دلیل وي او دنیا که جمع شي د هغې نظیر نشي راړی. د بدر جنگ شو، د بدر او 80 تنه غټ غټ کافران د مسلمانانو د لاسه نه قتل شوي او 80 تنه قیدیان کل نو مدینه منورې ته بوتلل. حالانکه مسلمانان 314 او کافران 1000 تنه وو. د مسلمانانو سره 8 تورې وي او د کافرانو سره 1000 تورې وي. مسلمانانو سره 6 زغرې وي. زغره د اوسپنو د کړو هغه قمیصي چې د تورې ګزار بیا په سړي باندې اثر نه کوي او یو څو اسونه ورسره وو. لیکن الله تعالی دغه 314 د رسول الله مبارک ملګرو ته په هغې باندې کامیابي ورکړه. کافران چې واپس لاړل شکست خورده، زخمیان، غمزده، نو د مکې مکرمې نه بهر کېناستل. هلکه خبردار په مړو به جړا نه کوئ، تمامه دنیا به را سره خاندي چې درته نه تلي او واپس ما سوا د جړا نه نور ځان سره راغلل. جړا بنده ده. د بعضې کسانو 2 دامن مړو، د چا 3 جړا بالکل بنده وه. یوه ښځې د مکې مکرمې په کوڅو کې جړل او روانه وه. نو یو سړي خپل غلام یا بینځې ته وایي چې ورشه دا جړا د څه ده؟ که د مکې خلکو د بدر په مړو یا په قیدیانو د جړا اجازت ورکړی چې زم لکړه سپک کم. چې بارو ته تپوس وکړلې ولې جاړې؟ نو هغه زنانه وه د هغې اوښان رکو. هغه وراله خپل مولا ته ووایي چې اوښان یې روک دي هغې پسې جاړي. بس د هغه غم راولړدېدو، جړا یې په چغو شروع کړو. وی اتبکي انت دل لها بعیرو. دا ښځه ځکه جاړي چې اوښان یې روک دي او زما د زمرو په شان 3 زامن د بندر په بندر د بدر په بندر کوی کې پراته دي، نه جاړم. نو مکه کې جړا شروع شو. صفوان د مکې یو لوی سردار دی، د پلارم د بدر په جنگ کې مردار شوی دی. امیه یو دل یو کافر چې هغه ډیر پهلوان او بدماشو، عمیر د هغه نوم دی عمیر ابن وهب. عمیر ابن وهب په لاره تېرېدو او صفوان په خپله دیره کې ناست دی. نو عمیر ته آواز وکړو یا عمیر تعال. عمیر راغی. بې ظالمه ته دغسې ګرځې، زما
فضل کې خود اور لمبي دي د ما وینه سوځي زبر خپل پلارو مې بدل کله عالم د ترونو بدلونه وکالو غزوانان چې د بندر په کوی کې پراته دي دا غي بدل وکالو نو عمر ورته قسم په خدای زمام دغه حال له تمام دغه حال له زمازوي په قیدیانو کې متلله لیکن سوکم واړه واړه بچی مې دي او د خلکو را باندې بلا قرضې دي کني قسم په خدای مې غواړي چې تور عالم او لوارته مې چې د زهر او ورته ورکو د رسول الله مبارک نوم واغشتو چې ورشم او د سر قلم کم خو کلاړم او هغه مړکم نو خلکو د قرضونو نه تنګونو ځانې مرګ ته ورکو او دا واړه واړه بچی به سکی صفوان خلوی نواب وې څومره قرضه در باندې دا تمامه قرضه والو نه ادا کا او استاد بچون وسو کړ وسو زده مدارم یو صدا د دنیا نعمتونه ورته او سبا راشه لوارته سم چې تورم استاد خواهش مطابق تیار کی پیسې ورکه قرضې ادا کی بچو ته بلانانو نفقو لګلا اعلی اسی ورته ورکو او دا دو پد ودی صفوان سراج عمر خبرې کوي دریم تن ور سره نشته او بیا تر تنعیم پوری ور سره راغې مدینه منورې ته چې سړی د مکه مکرمه نه راځي نو تنعیم 15 کیلومتره د خانه کعبه نه په جانب مدینه وزیر دې ته اوس مسجد عائشه وای او مسجد التنعیم مرته وای نو هغه ته پلاره باقاعده ډاډګرنه ور کوي چې ریګما جوندې برا دی او دا به کې بیا به ته ما داسې به نور امداد بدر سره کوم لیکن الکه عمر یو خبره ده د بدر جنگ خویله شوی دی نو آلته به ته بانه سکے د څه بانه به کې چې مسلمانان دی ویني وی غم کو ما سره ډیره خبانه ده څه دې ورته ما چې د دوی لیدو تر راغلم دا اویاو قیدیانو په ضمن کې زمازویم قیدی دي نو کما ته مسلمانان وی ولن د ورته ما چې ارونی وجه ابني ما ته زماره بچی مخو خای پیدا خو ډیره معقوله بانه ده خیر رخصت کو او عمر په ځنګل کې چې کوم ځای دمه کوي او کچرته ځنګلي حیوان ورته مخې تراشي نو توره ګوري چې څنګه د هغه دوه ځای کې دومره ظالمه توره ورته ده تر دې چې مدینه منورې ته قریب شو او د رسول الله جمعات ته چې قریب شو نو اچانک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نظر په لګیدو صحابه ته وی عمر ابن وهب شیطان الجاهلیه یقدم عمر را روان دی او دا د شیطان الجاهلیه په نوم باندې دی یادې دوه ډیر خطرناک سړیو حضرت عمر صحابه ته وی ورشي رسول الله مبارک سره کې نه اسنه د وجن رسول الله مبارک ته تکلیف نه رسي او بیانې دوراغه د گریوان نه ونیولو بمجامع صوبي ورته ماذا قدم بماذا قدمت الى المدينه المنوره دغه ورته وی چې د بچی له دوه تراغله ما دغه سي گریوان نه نیولل او رسول الله ته چې عمر راغله شیطان الجاهلیه متقلدا سيفا تورم په غاړه کېده رسول الله مبارک عمر ته وی چې ملمه لاس ته لریکا او د رسول الله مبارک مخ ته کینولو رسول الله مبارک ته تپوس کوي چې ماذا جاء بك يا عمر کوم خبره مدینه منوره ته ویجی بچې می یادېږي او د خدای لپاره یو نظر ما سره احسانو کا چې وی ګورم بیا واپس زم رښتیا وای رښتیا دې بیا ورته وای نو دا تور دی ولې راړلی ته چې د دوی لیدو تر راغله نو تا خدان سره ډیره زبردست تور راړلی دا شیطان الجاهلیه ورته سوی ویجی د بدر په جنگ کې د مسلمانانو د اتو تور مقابله زموږ زورو تورو نکړه شو مونږ سره زور توري وي مونږ د زور تورو باوجود د مسلمانانو د اتو تورو مقابله نکړه د عمر یو تور په مدینه کې ستورو کې رسول الله مبارک ته رښتیا وایا یو عمر ته چې روانو یې په مکه مکرمه کې او صفوان درته आवाज کو چې تعال یا عمر او درته وی چې د ما زړه سوځي زما رګونو کې وینه سوځي د بدر
د مقتولینو انتقام بکلالو نو تام ورته وی چې د امام دغه حال له خصوکم غریبم خلق قرضی دی باندې ورنړې مې غواړي چې او زبردست تور والم او ګورا چې بیا تنعیم ته تو اگر روان وي هل کان معکم ثالث دریم تن در سره دی وینا نیغه مالغه در تنو ویلی چې بانا بس کې تاوی د بدا بانا کوم چې د دوی لیدو ته مغه دروغ زما مخ کې بیا وې عمر وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله ما كان معنا ثالث اوحى الله اليك الله تعالی ته تدا وحی درکې موږ سره دریم تنو ما معاف کړه د خدای رسوله زډیر په غلطه اراده باندې راغلم ستا خبره بل ټیک ته او د ما توبه اما دې توبه یو ما ته معافي وکړه او بیا قران مجید شروع کو د رسول الله حدیث مبارک یادولو عرب خو انتهایی ذهینانی بلګو ردو کې د قران پاک بلا حصہ د حدیث لوی ذخیره یاد کا او آلتا صفوان سورہ پس روزانه براتلو تنعیم تا او د مدینه منوره د طرف نه با چې کومه قافلې تلی دا غینه به تاسو کولو چې هل حدث حادث فی المدینه المنوره مدینه کې سنوي کار شوه ده هغه ورته لم يحدث یوذل یو قافلت لا هغه ورته نام حدث حادث کبیر فی المدینه المنوره مدینه کې خو لوی کار شوه کنه صفان ټوپونه کل چې اوس په دای دویمه خبره دا کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شوی دی ماذا حدث وی لقد اسلم عمر بن وهب عمر ابن وهب به اسلام راړل نو د خپل ازمکو تختیدا او سترګو باندې تیار رااله چې داله چلو شو کندلې شروع کور تلاړو پلار کندلې کوي بچی ورته ولی وی بس هغه بې ایمان ملاله غلو اغم نمک حرام دی او داسې دی او داسې سورہ پس عمر رسول الله مبارک ته فرمایي جی کی اجازت راکې چې ورشم مکه مکرمه ته د کمال اسلام ډیره دښمنی کړي په مکه مکرمه کې چې په کومو دیرو جرو کې په کومو لارو کې ما د قران او د اسلام بد ویلې دي چې ورشم دغه کفاره ادا کوم رسول الله مبارک ورته چې ډیره خدا ورشه وراغه د ټول نمخ کې صفان ته وراغه صفان چوکه تو کندلی شروع کی عمر ورته خبردار زما ذات بارک چې سویتا ته اجازت ته لیکن د رسول الله مبارک د قران مبارک او د اسلام مبارک بارک کې د یو کلمه ناشایسته استعمال کا نستا پتوره بستا سر قلم کا صفان ته پتا و چې عمر یو خبرو کې به پوره کوي دا د رسول الله معجزه ده دې ظالما تا ما چې خبرې کولې هل کان معنا ثالث مونږ سره دریم تن موجودو ټول خبرې ما ته رسول الله مبارک بیان کړي دادی معجزه او داسې پسونو معجزې دي لیکن په تمام معجزو باندې لوی معجزه دا قران مجید دی الحمدلله تاسو جمعات کې د دې قران پاک د ترجمه او د تفسیر ختم وشو کم جمعات او کم مدرسه کې چې د قران پاک او د رسول الله مبارک روایات بیانېږي په تمام علاقه باندې د خدای پاک رحمتونه ورېږي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله رسول الله مبارک فرمایي چې یو قوم چې په یو جمعات کې جمع شي یتلون کتاب الله د خدای کتاب لولي داغه معناګان زده کوي او یتدارسونه فيما بينهم خپل مابین کې داغه ذکر مذاکره او تکرار کوي الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ملائکه باقاعده ناس دي او وذكرهم الله تعالى في من عنده الله تعالی ملائکه اعلی کې فرشتو ته وایي چې وګورئ د شب قدر په پلان کې مدرسه کې په پلان کې جمعات کې لګیا د زما بندگان زما کتاب لولي نو ډیر لوی سعادت او د علماو د فرض د خاص کر په دې زمانہ کې د قران مجید تعلیمات عام کول پکار دی چې داسې جمعات ني چې هغه کې د قران درس نه کیږي د قران مجید درس عام کول پکار دی په کوم جمعات کې چې د قران درس کیږي ټول خلک بالکل علما او طالبان بیا دی وړو کې لاهور ته زموږ یو شاګرد دی بوتلم قسم د ټول مقتدیان مولیان ښکارېدل د قران پاک هغه انوار
باقاعده په چهرو باندې هغه سرګن شي. یو سړی کم از کم رب العالمین جل جلاله او پیجنی. کاش دې حکومتونو ته پته وي چې د قرآن د وجنه امن په ملک خوريږي. نو قسم په خدای دی به په کالجونو کې، دی به په سکولونو کې، دی به په تاڼو کې، دی به په هر ځای کې د قرآن مجید درس لازمي کړو. تانیدار څه دپاره ایسی او ډي سي څه دپاره چې په علاقه کې امن راولي. قسم درته خورم چې د قرآن نه ما سوا امن دی نشي راوستی. قرآن هغه لګیا دی امن راولي. قرآن مجید هغه آداب، هغه تعلیمات معاشرې ته هغه لاره ښیي چې په هغې سره دا تمام فتنې او فسادونه بالکل ختم شي. قرآن د ټولو نه لوی زور په تقوا او په خوف خدا باندې لګوي چې تقوا پیدا کوي، د الله نه یره پیدا کوي او د قیامت تر دې د احتساب دپاره ځان ټیټ کوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی وګوري چې د سبا د قیامت تر دې دپاره هغه څه دلیل او څه ټوخه لګیا ده پیش کوي. چې تقوا په کمړه کې وي هغه سړی بیا غلا نه کوي. قسم دې که خزانه ور سره پرته وي څوک ني خزانې ته غاړو ګوري نه چې الله تعالی به مانه تپوس کوي چې غلا دې ولې کړي. الله تعالی به مانه تپوس کوي چې دروغ دې ولې ویلو. الله تعالی به مانه تپوس کوي چې حرص دې ولې کړو. الله تعالی به مانه تپوس کوي چې حسد دې ولې کولو. دا قتل او قتال او ډاکې دا ټول لدی دنیا د وجنه کېږي. دنیا خلکو دنیا دومره محبوبه کړې ده، دومره محبوبه کړې ده چې هغې دپاره که ایمان ته لاړ شي لاړ دي چې خو څو پیسې وګټم. نن سبا د رسول الله مبارک هغه زمانه کې یو فرمان کوي. رسول الله مبارک فرمایي بادروا بالاعمال فتنه. او زما ملګرو نیک اعمالو کې مبادرت او سبقت کوي. فتنې را روانې دي که قطاع اللیل المظلم، لکه د تور شپې چې تورې تورې چپې راځي. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سحر نه به یو سړی مؤمني، ماښام کې به کافر شوی. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. دین به په معمولی دنیا باندې لګیا دی هغه ورکوي. د معمولی دنیا دپاره به یو سړی دی بله زموږ کلي کې سیکل باندې یو سړی روان او بل وویشتو سیکل کې د سیکل لپاره لګیا دی انسان وجني، د ټوپک دپاره لګیا دی انسان وجني، د لږو پیسو دپاره لګیا دی انسان وجني. لکه د ده پړه کې خوف خدا نشته او احتساب د لیوم القیامه باره کې بالکل د ده فکر نشته. نو حکومتونه پوهېږي نه امن پولیس نشي راوستی، امن فوج نشي راوستی، امن سیکشن افیسران نشي راوستی، امن گورنران او وزیران نشي راوستی. ولی اوس فوج لږ فوج د پاکستان کې او پولیس لږ پولیس ته قدم په قدم سپایي به درته په نظر راځي. لیکن غلاګانې د مخکې نه ډېرې دي، ډاکې د مخکې نه ډېرې دي، رشوتونه د مخکې نه ډېر دي او کم یو فتنه ده چې هغه نه ده موجوده، لکه خوف خدا نه ده موجود. نو اصل علاج هغه قرآني تعلیمات دي. دغه د رسول الله مبارک زمانه وه چې خلکو به خپلې ژوندۍ لوڼه په قبرونو کې خښولې. چېره دا قبر زموږ ښه زوم دی، ژوندۍ لوڼ. الله اکبر. دومره د جنون درجې ته رسېدلي وو. ډاکې به یې کولې، که پردي به میلاو نه شو په خپله باندې به یې ډاک، په خپلوانو باندې به یې ډاک وغورځوله. په قتل او غارت باندې به هغوی باقاعده فخر کولو. او خاص کر د قیصر او د کسرا د ظلم په میچنه کې مظلومان او غریبانان د وړو په شان دلیدل. رسول الله مبارک راغی او د قرآن آواز هغوی ته واورولو. هغوی نه صحابه کرام جوړ شو چې د هغوی د مبارک نوم نه پس مونږ رضی الله تعالی عنه وایو. دا قرآني تعلیمات و قرآني تعلیمات مونږ خپل حکومت ته دا وایو چې خدا را که دغه ملک امن غواړئ، که دغه ملک سکون او اطمینان غواړئ، قرآني تعلیمات عام کوي. پتاڼه کې پکار ده چې د قرآن درس او ایسی په خپل دفتر کې د قرآن درس کوي. ډي سي فوج ته باقاعده قرآني تعلیمات، د قرآن د تعلیماتو د وجنه په زړونو کې خوف خدا پیدا شي،
نو بیا په یو خبره باندې سړی ډېر احتیاط کوي او یو قدم چې علي ګوري چې آیا د آخرت باره کې دې باره کې د مانه به تپوس کېدی شي او که نه به شي کېدی. طالبانو دنیا ته څرګنده کا چې قرآن امن راولي. هغه کابل چې د طالبانو نه مخکې په هغې کې قتل او قتال او دنیا حیرانه وه چې کابل کې به امن څنګه راځي. خلکو یاره څو پورې چې دا وسله نه ده جمع شوي، د طالبانو یو نوراني قرآني انقلاب راغی، څنګه امن پکې پیدا شو. 15 کاله افغانستان د امن هغه رڼاګانې ولیدلې. نیمه شپه به روانې مجال څه کتا نه چا تپوس کړی وی چې څوک یې. الله اکبر. مونږ زابل کې وو، د طالبانو نوي نوي ورځې وي. قاری احمد الله صاحب په قبر د خیر رحمتونه نازل کړي، وزیر د مخابرات، هغه د امنیه مشر زابل کې. مونږ د سحر مستپاسیدو اور پریوتی و وتا ته بګرمو. دیو سړی راغی ډریور چې د خوغلو شو کولم د ما د ټرک هغه مخکنی شیشه ماته دو پیسې مران اغشتې دي. طالبانو وی کوم دی پلان کې پول کې اوماګه مال طالبان دارسن تصویر شو قسم دی. ما ورته وی د عالمانو صبر کوي تیار ده او د ملک بلا کمیونسټي ناکاره خلق ته رڼا شي بیا دی بی بس جی ته دعا کوا. طالبان لاړل، مونږ د هغې نه پس سنت وکړ او قاری احمد الله صاحب مخکې کو. الله اکبر، بهترین قاری هغه وګت موضوع کو. بیا د هغې نه پس مونږ چای وڅښلې. قاری احمد الله صاحب وی دلته د تابعینو قبرونه دي، راځئ ویې ګورئ. او عجیبه قبرونه دي، نو هلته یو ډیری د زابل کې قلات هم ورته وایي، زابل هم ورته وایي. هغه ډیری وړه غوندې ډیری وه. مونږ چې وروختو د 4-5 تابعینو قبرونه دي او دا قبرونو لاندې یو چینه ده، دومره ګرمه اوبه، په دې باندې 1500 جریب ځمکه اوبه کېږي. الله اکبر، دا د هغې کرامت دی. دا قبرونو لاندې چینه ده او 1500 جریبه. خیر هلته مونږ ډېر ساعت تېر کو، بیا مونږ قندهار ته روان شو. زمونږ یو کلاشنکوپ نو مونږ ته 2 کلاشنکوپه حقاني صاحب نه ما اخېستي او مولانا احسان الله صاحب په قبر د خدای انوار برکات نازل. هغه ما ته پرچه لیکلي، ما سره اوس هم شته چې د افغانستان کې 2 کلاشنکوپ په ځان سره ګرځولی شي. هغه د صدقه معتبرو زمونږ کلاشنکوپ نو. قاری احمد الله وایي طالبان په تیاره کې غلط شي، ستاسو کلاشنکوپ یې وړلی. زه وی تاسو زمونږ یوسئ، بیا واپسۍ کې به تبادله چې 20 میله مخکې لاړو د دنیا ګاډي ولاړ دي. ما طالبانو ته غلې جوړې نیولې او واقعي غلې نیولې او شا طرف ته لاسونه تړلي. طالبانو ته ولې مونږ دې کلي والا ته چې غل دې کلي دی، مونږ ته غل راکئ کنې 2 غنټو کې دننه دننه دا ټول کله درته په ټینکونه الوځي. طالبانو سره ټینکونه مینکونه نو، لیکن د اسلام دومره لوی روب دی چې طالب رشوت نه لي. طالب رشوت نه لي، هغه غلی وی د مونږ ته راوستو، دته به ودرېږه پته ولګي چې مونږ ته لاس پرېږدو. تمامو ټرکونو والا باقاعده چغې والې تحریک طالبان زنده باد، تحریک طالبان زنده. دا یو واقع. مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم رحمه الله تعالی رحمتا واسعه سره تلو هرات کې مونږ ګرځېدو، نو یو ځای کې بلا خلق ولاړو. مفتی صاحب ماته جاؤ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ چې ورالم طالبانو ولاړو. ولکه ولې ویره دا دې سړي بیګا خټکي دننه کړي نه دي، غټې خربوزې وي، نو د خربوزه بیګا چا خوړلې ده. نو هغه پوره فارسۍ کې تقریر شروع کړو چې دا پیچه تور حکومت اسلامي استوما بیګا دی وجه نه دا خټکي دن چا غټ خټکی د غریب سړی هم خوړلی. طالبان ورته غم مکو، مونږ به د دې تاوان درکو، غلبه پیدا شي. واقع دا ډېره بده خبره ده. هغې سړي هغه پوستکي جمع کول د ولاړو د هغې لاندني ګاډی مو دقسې تش پرېښود. جومات کې مو د ماسپښین لمونځ وکړو، خلکو چای مایم راړې، نیمه ګنټه پوره ولګېده. جومات لرې و کافي، چې رالو ګاډی الانا کما کان. ما ته استاد ابراهیم وایي مولانا که درته دا ووایم
چې زموږ دې ګاډي ته بچا په بد نظر نی کتل دا مبالغه نی دا به مبالغه نی په دې لار کې څوک پیاده تله دی او که په ګاډي کې تله دی طالب دی ګاډي ته به کتلم نی خلک یریږي جوړ چې طالب پټناس ته زموږ امتحان علی چا دې وسلې تلاش لګایو کنه ماوي واقع د اسلام برکات په مې کدا زموږه کوړی کې ولاړوي او پکې د شو لخت وې د توتانو یو به را خو خدای دې نه د ما کوتک جوړیږي چا وې را خو د بیلچې خلاص کړي چا نو غاړه به دغه څه تشکړو او بلکې غاړه به بوتلو دا درته په والله بالله باندې مدد طالبان لاړو اوس دغه حال وګوره د صدر انجام دی صدر کړی یو دا ځان نشي ساتل احسان دا قرآن برکتو چې طالب سره پولیس نو طالب سره فوج نو طالب سره سیکشن افیسران نو لیکن قرآن پاغه ملک بالکل امن راوست بهر حال قرآن پکار د چدمغو حکومت زه په دې باندې پیدارو کې نشر کی ترجمه وای او روډونه او هر دنه بهر حال علماء د درې سورتونه پریخي دي مختصر د دې ترجمه چونکه دا درې واړه سورتونه اضحد اهم دي نو الله تعالی ذکر د قران پاک خاتمه په دغه درې سورتونو کوي رسول الله مبارک په چود کېدونو دا درې واړه سورتونه به وي اعوذ بالله بسم الله به وي بیا به قل الله احد سورته وي بیا به بسم الله وي بیا به قل اعوذ برب الفلق بیا بسم الله وقل اعوذ برب الناس فخپل مبارک الله سبحانه به شوف او بیا د لاس په کم دې تر رسیدو تر دې چې رسول الله مبارک نا جوړ شنو بیا به بیبي الصدیقه بنت الصدیق حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا سورتونه وینو د رسول الله په لاس به چوف کولو د رسول الله لاس مبارک به اوچ تاسو هم چود کیږئ دا درې واړه سورتونه وایو په دواړو لاسو چوف کوي نو تمام ظاهری باطینی دشمنانو نو بیمارونو به الله تعالی تاسو محفوظ ساتي زما خوږه پیغمبر او آیا چې الله تعالی یو دی الله الصمد الله تعالی صمد دی کائنات هغه ته محتاج یو هغه د چاته نه دی محتاج الذي يسمد اليه كل شيء وهو لا يسمد الى احد لم يلد ندى الله تعالی نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه دی د چانه پیدا کړي شوی دی هغه منزه د توالد او تناسلنا ولم يكن له كفوا دا الله تعالی سره څوک هم سیال نشته